ننګرهار کې د افغانستان چارو ادارې مسؤلینو لخوا د خیخي ودونو مصیبتونو له حج او عمرې څخه تر راستنېدو پر مهال د ناسمو دودونو په تړاو غونډه جوړه شوې وه. د هیواد چارو ادارې د مطبوعاتو برخې مسؤل وایي د امیر المؤمنین حفظه الله د ناسمو رواجونو په تړاو یې بېلابېل ولایتونو ته سفر کړی او د ښه عملي کېدو لپاره یې له علماو، قومي مخورو او ځوانانو سره لیده کاته کړي او د ښه تطبیق ډاډ یې ترلاسه کړی دی. په لویو بیربټونو کې د دې فرمانونو هغه لنډ او مهم پیغامونه نصب کړي دي او له مسؤلینو سره او قومي مشرانو سره، تحصیلي او تعلیمي بنسټونو سره، ځوانانو سره د دې په رابطه باندې ناستې ترسره کړي دي وخت نه وخت. نو الحمدلله چې موږ هر ځای تللي یو، هرې سیمې او هرې منطقې ته تللي یو، هغوی د دې فرمان هرکلی کړی ده او په ورین تندي د هر څه منلي دي. د نوموړي په وینا د ننګرهار بېلابېلو ولسوالیو ته د سفر پر مهال خلکو ډاډ ورکړی چې د ناسم او ناوړه دودونو په تړاو د امیر المؤمنین حفظه الله فرمانونه به عملي کوي او زیاتوي چې دغه ولایت کې 80% تطبیق شوی هم دی. په ننګرهار کې د ننګرهار له مسؤلینو سره او قومي مشرانو سره او د دې ولایت لرو ولسوالیو ته موږ تللي یو، همداسې اچین، غنیخیل، بټي کوټ، دره نور. په ځینو سیمو کې الحمدلله د کلي مشرانو او قومي مخورو موږ ته ډاډ راکړی ده، حتی دوی یو کمیټه جوړه کړې وه د دې لپاره. الحمدلله د ننګرهار په ډېرو ولسوالیو کې دغه فرمان تقریبا 50 یا 80% عملي سوی. بل خوا د غونډې ګډونوال وایي د ناسمو رواجونو په اړه د امیر المؤمنین 18 او 20 ګڼه فرمانونه پر ځان عملي کوي او نورو ته به هم پوهاوی ورکوي. د دې فرمانونو غونډه کې ما ګډون کړی او دا به انشاءالله په راتلونکي کې په خپله ټولنه او په ټول هیواد کې په عملي جامه انشاءالله ورواغوندو او ورسره چې دا ډېر ښه فرمانونه دي. په دې غونډه کې ډېر د خوشحالۍ احساس مونږ کوو. د چارو ادارې مسؤلینو دغه راز له هیوادوالو وغوښتل هغه ناسم دودونه چې کلونه پر ټولنه حاکم او د شریعت خلاف دي د مخنیوي او له منځه تللو په برخه کې ورسره همکاري وکړي.